زه خپل ګران ملګري شباب ته په خپلو یو دوو دریو شعرو باندې بلنه ورکوم چې خپلو ملګرو سره او مینوالو سره او د خپلو بیټنو سره او ټولو شاعرانو سره خپل خیالات شیر کړي. یعنې له تا سره چې وم اشنا له تا سره خوشحال یم، له تا سره چې وم اشنا له تا سره خوشحال یم، لکه خوله دې په سپین مخ خوره وره خوشحال یم. کاڼه ړانده چې پکې اوسي او ګونګیان اوسیږي، کاڼه ړانده چې پکې اوسي او ګونګیان اوسیږي، د داسې ښار د آبادۍ نه په میره خوشحال یم. او پښتانه لوړه ول مکان لري پې فخر کوم، پښتانه لوړه لوی مکان لري پې فخر کوم، منصوره زه د بیډ بابا په شجره خوشحال یم. په دې خپلو شعرونو باندې شباب صاحب ته دا خواسته چې خپل کلام دې موږ سره شریک کړي چې مینوالو ته ورسېږي. ارشاد. مننه منصور صاحب. زما ژو قدرمنو، زه موجوده وخت کې شفو جان بیټني سره منصور غفور منصور صاحب، نور رحمان اباخیل او صاحب الدین ما سره دي. زما کوشش ته د خپل قوم سره د مینې او د اظهار او د خلوص سره د بیډ بابا او د قوم بیټلي چې کوم ذکر شوی دی یوه غزل ده، هغه زه وړاندې کوم. منصور صاحب، زه بیټلی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، زه بیټلی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، د بیډ د خاورې ځوان بوډا او د واړه نزار شم. زه بیټلی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، د بیډ د خاورې ځوان بوډا او د واړه نزار شم. او شعر عرض ده منصور صاحب. که په دوبۍ په کراچۍ او چې په کومه خوا وي، که په دوبۍ په کراچۍ او چې په کومه خوا وي، د بیټني خاورې د هر یو تر بره نزار شم، زه بیټنی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم. او بل شعر عرض ده شپو جانه. په درې نامو تته دنی او بل وړسپون یادېږي، په درې نامو تته دنی او بل وړسپون یادېږي، تر درې نامو واړه قربان شم، د هر څه نزار شم، زه بیټنی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، د بیډ د خاورې ځوان بوډا او د واړه نزار شم. بل شعر عرض ده نور رحمانه. پاسه په غره پاسه په غره کوزه دامان هلته په چک تا جوړي، پاسه په غره کوزه دامان هلته په چک تا جوړي، زه په سلام ورته ولاړ یم، زه په سلام ورته ولاړ د بیټ نیکه نزار شم، زه بیټنی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، د بیډ د خاورې ځوان بوډا او د واړه نزار شم. او آخري شي مقطع عرض ده صاحب دینه. شبابه چک شه کور په کور ننواتې وکړه، شبابه چک شه کور په کور ننواتې وکړه، ټول بیټني سره راغونډ کا د هر وره نزار شم، زه بیټنی یمه د بیډ بابا نامه نزار شم، د بیډ د خاورې ځوان بوډا او د واړه نزار شم. زما خوږو